په فرانسه کې پر واورو د پوښل شوو غرونو لمن درې افغان مهاجر د فرانسې د ساوا په سیمه کې د لاروزیا استراحت ځای په لمن کې سنوبورډینګ کوي. دا چې افغان لوبغاړي نسیمه زیرک ته زمینه مساعده شوې ده چې د خپلې خوښې ورزش ته دوام ورکړي، ډیره خوشحاله ده. کله چې زه په افغانستان کې وم، سنوبورډ زه له خطر سره مخامخ کړی وم، خو همدغه سنوبورډ و چې زما ژوند یې وژغورو، او همدا علت دی چې زه اوس دلته یم او هیڅکله دې ته فکر نه کوم چې دغه ورزش پرېږدم. زه به دوام ورکړم. Je pense jamais que je vais l'arrêter, mais je vais continuer. سنوبورډ په افغانستان کې له جګړې ستومانه شوو ځوانانو ته یو حیرانونکی ورزش و. هغوی د تمرین کولو لپاره مجهز امکانات او وسایل نه درلودل او له ابتدایي وسایلو سره یې دغه رشته پر مخ وړله. موږ په افغانستان کې له سنوبورډ څخه د منفي فکر پر ضد د مبارزې لپاره استفاده کوله، ځکه افغانستان 40 کاله جګړه تر شا پرېښې وه او موږ کوشش کولو چې په یوه داسې فعالیت چې خلک یې ومني تغییر رامنځته کړو. له دې لارې مو هغوی ته وویل اوس چې نوره جګړه نشته، موږ باید خوند واخلو، موږ باید ژوند وکړو. له دې امله دا موږ ته ډیره په زړه پورې وه او زه تل همدا د ازادۍ احساس لرم. کله چې تاسې پر سپینې واورې حرکت کوئ، واضح ده چې حیرانوونکی احساس لرئ. مصور خانزی په خپل ګرځنده تلیفون کې په افغانستان کې د سنوبورډ لوبغاړو سره خپل ډلهیز انځور ګوري او د تیرو وختونو خاطرې را یادوي او په پاکستان کې د یوې مسابقې انځور ته ځیر کیږي. په لومړیو کې ډیر ستونزمن و، ځکه موږ د سنوبورډ یوازې یوه تخته درلوده او موږ 15 کسانو. له همدې امله مو په نوبت سره خپل تمرین کولو. موږ په پاکستان کې په یوې مسابقې کې ګډون وکړ، تمرینونه مو وکړل او په پاکستان کې په نړیوالو سیالیو کې څو فرانسوي لوبغاړو سره بلد شولو. د سنوبورډ افغان لوبغاړي په پاکستان کې د یوې نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې له ویکتور داوید سره چې په فرانسه کې د سنوبورډ یو مسلکي لوبغاړی دی آشنا شوي ول. دغه 15 کلن لوبغاړي له دوی سره مرسته وکړه څو د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د فرانسې ویزه ترلاسه کړي. ما واقعا وغوښتل له دغو ځوانانو سره چې 15 ورځې مې ورسره ملاقات کړی او زما په شان د سنوبورډ مینوال دي مرسته وکړم، ځکه زما لپاره بې معنا وه چې دوی دې په 2020 کال کې د یوه ورزش کولو له امله وګواښل شي. دا هغه ورزش دی چې ما ته یې هر څه راکړي دي. طالبان واک ته له رسیدو وروسته ډېر محدودیتونه وضع کړي چې په دې ډله کې د میرمنو پر ورزش او د نجونو پر زده کړو بندیزونه شامل دي. 33 کلنه نسیمه زیرک له څو تنو نور ورزشکارانو سره له تیرو 2 کلونو راهیسې په فرانسه کې ژوند کوي. هغې په دغه هېواد کې د ځان لپاره یو نوی ژوند جوړ کړی دی. En gros, c'est une opportunité d'être ici. دا چې دلته یم او په افغانستان کې نه یم، دا یو فرصت دی، ځکه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت واقعا ویرونکی دی. کله چې د حقونو خبره کوو نو د ښځو لپاره هیڅ حق او حقونه نشته. Si on parle de droit, il n'y a rien comme un droit pour les femmes et les filles. نسیمه زیرک خوشحاله ده چې د تحصیل، کار او ورزش زمینه ورته مساعده شوې ده. Je peux faire mes études, je travaille. زه کولی شم دلته زده کړې وکړم، کار وکړم، دلته مې ځان ته نوی ژوند جوړ کړی دی او سپورت کوم. Mon nouveau vie ici, je fais le sport. دا یوه لویه ازادي ده، که په افغانستان کې وای دا کار مې نشو کولی. Si j'étais en Afghanistan, je peux pas le faire la même chose.